اصلي فعل دی او یو کومکی فعل. کومکی فعل کې بیا موږ تاسو دوه ډوله فعلونه لرو چې یو په هغې کې زاین فیربن دي چې په هغې کې موږ تاسو یا ټو بي افعال ټو بي یا په آلماني ژبه کې ورته زاین فیربن چې په هغې کې هغه راځي ایست په هغې کې راځي ایست بین او زند یعنی دا افعال ټو بي وو که نه. نو د دې څخه وروسته موږ تاسو یو ډول بل افعال لرو چې هغې ته موډال فیربن وایي چې دا موږ تاسو په انګلیسي ژبه کې هم لرو ماډل وربس او په الماني ژبه کې هم عین شکل باندې موډال فیربن یا ماډل وربس شته دي. اوس دا همغسې لکه څنګه چې زاین افعال په هغه کې استعمالیږي جمله کې استعمالیږي یعنی کومکی افعال دی هغه دا هم په عین شکل سره کومکی افعالو په حیث باندې په جمله کې استفاده کیږي. اوس راځو موږ تاسو وایو موډال فیربن امساتس. موډال فیربن یا ماډل وربونه یا فعلونه امساتس په جمله کې چې هغه عبارت دي وولن، موسن، دورفن، کونن. وولن معنا غوښتل، وولن غوښتلو ته وایي. ich möchte یا ich will دا دواړه یو معنا لري. موشتې او ویل چې دی دا دواړه یو معنا لري. البته موشتې چې دی هغه زیات په عامیانه ژبه کې استفاده کیږي، زیات د استفادې وړ دی نسبت وولن ته، او وولن هم زیاته استفاده لري خو موشتن نسبتا عامتره دی. بل دی موږ تاسو موسن معنا باید 100% یو کار چې باید وشي هغه ته موسن. بل موږ تاسو زول لرو، زولن او موسن دا دواړه معنا باید، خو موسن لکه موږ تاسو په انګلیسي کې لرو ماست او شوډ یعنی دواړه باید معنا ورکوي، خو ماست چې کله استفاده شي یعنی یا موسن چې کله استفاده شي دا په دې معنا چې یو کار اجباري لزوما یا 100% باید سرته ورسیږي یا 100% باید وشي. او زول یا په انګلیسي کې موږ تاسو شوډ لرو که شوډ موږ تاسو استفاده کوو دا په دې معنی چې یو کار باید وشي خو 100% کې نه، 100% کې یعنی اجباري یا لزومي خبره نه ده. د هغې څخه وروسته موږ تاسو راځو دورفن. دورفن معنا اجازه درلودل. مثلا موږ تاسو صنف ته داخلیږو وایي چې دارفش کومن اجازه ده چې زه داخل شم یا صنف ته راشم. لکه موږ تاسو چې انګلیسي کې وایو can I come in دلته هم داسې دارفن د کن د انګلیسي کن معنا ورکوي دلته توانایي یعنی زه اجازه لرم او کن چې دی هغه خپله په انګلیسي کې هم کان دی په هغه کې الماني ژبه کې هم کان دی لکه دا کان چې دلته راغلی خو دورفن اجازه درلودلو ته. بل دی موږ تاسو کونن لکه دغه کان هم چې ویلې په انګلیسي کې موږ تاسو کان لرو can لرو. I can speak English یا I can write Deutsch یا German language. دلته کونن د هغې په ځای باندې استفاده کیږي. د کونن چې دی ګورئ دا ټول فعلونه چې دا د دوی غوند فارم دی یا هغه لومړنی حالت دی. اوس نسبت پرسونال پرونامن ته د پرسونال پرونامن یا شخصي ضمایرو په اساس باندې د موږ تاسو ویلي وو چې څنګه یو فعل ګردان کیږي یا گردش کیږي، څنګه په یو فعل کې د یو فعل په ساختار کې مطابق د شخصي ضمایرو تغییرات راځي، په جوړښت کې څنګه تغییرات راځي دا مخکې ویلي وو. دلته بیا هم وایو چې څنګه یو فعل کې تغییرات راځي. ښه دلته دی گیگنوارت یا پریزنس. گیگنوارت د زمان حال یا اوس زمانه معنا ورکوي. گیگنوارت یعنی پریزنت ټنس چې موږ تاسو انګلیسي ژبه کې لري یا زمان حال یا اوسنی پریزنس او دا دواړه یو معنا لري. اوس راځو یعنی په پریزنس کې چې موږ تاسو کله دا استفاده کوو د شخصي ضمایر مطابق د فعل په ساختار کې چې کوم تغییرات راځي یا گردش کوي هغه موږ تاسو دلته په هر فعل کې وایو. مثلا دی ich will, ich muss, ich darf, ich soll, ich kann, ich mag. په دې
نسبت دغه نورو فعلونو ته د یو ماګ چې دی ماګ معنا خوښول زه خوښوم ich mag مثلا د اپل زه خوښوم سیب دغه یو دا چې دی په دغه کې د دې یعنی دا د هیلپینګ ورډ په حیث باندې یا د کومکی فعل په حیث باندې لکه د دغه نورو په شان باندې داسې نه استفاده کیږي دا د اصلي فعل په حیث باندې استفاده کیږي کله چې په جمله کې استفاده کیږي خو یو د موډال فیربن څخه دی یا یو د ماډل افعالو څخه دی اوس بل راځو دلته ګوري دلته د ایش سره ویل راغی موس راغی دارف راغی زور راغی کان او ماګ او موږ تاسو ویلو کله چې دو موږ تاسو استفاده کوو په آخر کې د فعل به موږ تاسو اس ټی ورسره اضافه کوو مثلا دو ویلست دو موست مثلا کچیرې هغه کې آخر کې اس نه یې ورسره نو اس ټی به ورسره زیات کوو که چیرې اس یي نو بیا صرف ټی لکه دلته ډبل اس شته دی نو دلته موږ تاسو صرف ټی ورسره اضافه کوو موست دو دارفس دلته ګوره بیا د دې سره اس نشته نو په دې خاطر باندې موږ تاسو بیا دلته اس ټی ورسره اضافه کړه دلته د زول سره بیا نشته نو موږ تاسو اس ټی زیاته کړه دو زولست دلته بیا هم عین شکل دو کانست دو ماکست بل دی د ایر اس زی دپاره یعنی د دریم یا غایب شخص دپاره غایب شخص دپاره موږ تاسو بیا هم لکه څنګه چې د ایخ دپاره د لومړي شخص دپاره دی همدغسې دریم شخص دپاره هم استفاده کیږي مثلا ایر اس زی ویل موس دار زولت صرف دغه یو کې چې دی دا زولت استفاده کیږي کان ماک نور ټول لکه د دغه داسې شان دی بل wir wollen wir müssen wir dürfen wir sollen wir können wir mögen دلته په پریزنس حالت کې چې دی صرف د wollen او sollen سره په دغه هغه کې املاوټ یعنی دغه دوه ټکي چې په سر لري املاوټ حالت کې نه دي نور ټول که او ده او که او ده دواړو حالت کې املاوټ حالت دی لکه دلته dürfen müssen können mögen بل دی Ihr wollt, ihr müsst, ihr dürft, ihr sollt, ihr könnt, ihr mögt. Balle, Sie wollen, Sie müssen, Sie dürfen, Sie sollen, Sie können, Sie mögen. یعنی د ویر جمع او زی تاسو مؤدبانه حالت چې موږ تاسو استفاده کوو د دواړو کې بیا هم یو شان تغییر خوري ټول ښه راځو اوس د دې حالتونو هلته خو موږ تاسو پریزنس ویلې اوس راځو په تیره زمانه کې موږ تاسو د دې هغه وایي یا پرګانګنهایت یا پریټیریټوم پرګانګنهایت یا پریټیریټوم پاست یا تیرې زمانې ته وایي ښه راځو اوس د شخصي ضمایرو مطابق په تیره زمانه کې د فعل په ساختار کې کوم تغیرات راځي یا څنګه ګردان کیږي ich wollte دا هلته په پریزنس کې موږ تاسو صرف ich will درلودو یا ich wollen درلودو دلته ich willم درلودو ښه دلته بیا دا ich wollte دا will په will باندې اوړي هغه لومړی حالت wollen چې کوم وکنه هغه wollen موږ تاسو صرف هغه کوو صرف wollen دا و چې wollen په هغه کې راتلو د جمع سره راتلو خو دلته موږ تاسو د ایش سره هغه وول راولو او په آخر کې ټی ای ورسره زیاتو یعنی هغه کوم هغه چې تغییر چې پکې راځي هغه به عین شان لکه دلته و لکه دلته چې مثلا په نورو فعلونو کې موږ تاسو مخکې په تیره ویډیو کې ویلي وو چې موږ تاسو د هغه سره په آخر کې هغه راځي مثلا د ویرد سره ایخ ویردې دلته موږ تاسو مثلا یو فعل تاسو ته وایم ایخ ویردې Ich spreche بل ich مثلا esse زه خبرې کوم مثلا ich spreche Deutsch زه آلماني خبرې کوم ich esse Brot زه ډوډۍ خورم یعنی دلته چې دی ګوره esse آخر کې ای راغلی دلته آخر کې ای او دلته آخر کې ای دا فعل
دغه تغییر د ساختار چې موږ تاسو ته په اصلي فعل کې ویلی و که نه، نو هغه د اصلي فعل په شان باندې دلته په Vergangenheit یا په پاست حالت کې هم هغسې تبدیلیږي. مثلا ich wollte، دلته ich wollte، ich musste، ich durfte، یعنی ته ټولو سره اضافه کیږي، په دې سره دا پاست حالت ته راوړي. د دو سره TAST په دې کې هم TAST دا اوړي پاست حالت ته یا تیر زمانی حالت ته، تیر حالت ته یا ماضی حالت ته اوړي. Du wolltest، du musstest، du durftest، du solltest، du kanntest، du musstest. یعنی تاسو غوښتل، تاسو غوښتل، تاسو باید musstest یعنی تاسو باید یو شی 100% تاسې کړي وای. du durftest تاسو دا اجازه درلوده. du solltest تاسو باید دغسې کړي وای. du kanntest یعنی تا دغسې کولی شوای. du musstest تا دغسې غوښتل. ښه، دلته بیا د ایر سره موږ تاسو بیا هم لکه دلته چې کوم تغییر په ایش کې راځي، همدغسې د ایر زی اس سره هم راځي. ihr sie es wollte، musste، durfte، sollte، kannte، musste. wir wollten TEN دا تغییر پکې راځي. wir wollten د جمع سره. wir wollten، wir mussten، wir durften، wir sollten، wir konnten، wir mussten. بل د ihr wolltet دا موږ تاسو ویلی وو چې په آخر کې TET یا TET ورسره اضافه کېده. دلته هم همغسې ده. ihr wolltet، ihr musstet، ihr durftet، ihr solltet، ihr konntet، ihr musstet. پر دی sie wollten په مؤدبانه حالت چې دی همغه د جمع په رقم باندې تغییرات پکې راځي، څنګه چې جمع دپاره لکه دلته wir دپاره دی همغسې تغییرات راځي. sie wollten، sie mussten، sie durften، sie sollten، sie konnten، mussten. په پریټیر ټرم یا پاست زمانه کې دغه تغییرات په فعل کې راځي. نور تاسو دلته وینئ په سره خط سره ما په هر هغه کې هغه کړي دي، په هر فعل کې نښانې کړي دي په سره خط سره. تاسو کولی شئ د دې نه ښه پوه شئ چې کوم ورسره په کوم حالت کې یا د کوم شخصي ضمیر مطابق کوم تغییرات په فعل د فعل په ماضي حالت کې راځي. ښه، اوس راځو موږ تاسو مثالونو ته، د دې مثالونو ته راځو. مثالونه یې موږ تاسو په بله ویډیو کې وایو. بیا هم د دې درس د پاتې برخې ویډیو دپاره زموږ سره اوسئ.